د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله ملي لوبغاړی راشد خان وستایه. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان وستایه او د هغه په نوي ریکارډ جوړولو یې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وویله. راشد خان چې لومړنی توپ اچوونکی شو چې په 60 ورځو سیالۍ کې په کم عمر او کمو لوبو کې 300 ویکټې ترلاسه کړي دي. دا ویکټې نوموړي په تجارتي سیالیو او نورو 60 ورځو لوبو کې ترلاسه کړي دي. هغه تېره ورځ په کارابین پریمیر لیګ کې د محمد نبي ویکټ ترلاسه کړه او د 300 ویکټو هدف یې پوره کړ چې یو نوی ریکارډ یې په خپل نوم کړ. د نورو خلکو ترڅنګ د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله هم راشد خان په دې ریکارډ جوړولو سره وستایه. ډاکټر عبدالله لیکلي د راشد خان نوی ریکارډ د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. راشد خان وتوانید چې د نړۍ د کم عمره لوبغاړي په توګه په 60 ورځو لوبو کې 300 ویکټې واخلي. زموږ اتلان دې ژوندي وي. راشد خان له ډاکټر عبدالله څخه بیرته هم مننه هم وکړه او د هغه کړی پوسټ یې له خپل اکاونټ څخه هم خپور کړ. راشد خان په یاد پوسټ کې لیکلي دي: ډېره مننه جناب رئیس صاحب چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي هڅوئ. کور مو ودان زموږ د ټولو هدف دا دی چې د ګران وطن ښکلی بیرغ په نړۍ کې ورپوو او وطن ته ویاړونه راوړو. د یادولو وړ ده چې راشد خان اوس مهال د کارابین پریمیر لیګ د برباډوس ټرینډنټس لوبډلې لپاره لوبیږي. له یادو سیالیو وروسته به کابل ته راځي او دلته به په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیږي چې هغه د بندامیر ښامارانو لوبډلې سره دی. همداراز له هغه وروسته به متحده عربي امارات ته ځي او هلته به په آی پي ایل کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره هم لوبیږي. که غواړئ له موږ سره دا ډول معلومات تحقیق کړئ زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسو بریا زموږ د دعا.